د 2028 میلادي کال د اولمپیک سیالیو لپاره د نارینه‌و کرکټ لوبډلو د کوالیفای کېدو تګلاره اعلان شوې چې له مخې امریکا د کوربه هیواد په توګه پرته له کوم شرطه سیالیو ته لاره مومي، خو د پاکستان او نیوزیلند کرکټ بورډونو د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. د برتانوي رسنیو د راپورونو له مخې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC پریکړه کړې چې د ریجنل کوالیفاینګ فارموله وکاروي چې له مخې به د اسیا، اوشنیا، افریقا او اروپا له ریجنونو نه یوازې تر ټولو غوره درجه لرونکي ټیمونه مستقیما اولمپیک ته لاره پیدا کوي. د دغه تګلارې له مخې له اسیا څخه هند چې اوس مهال د ICC د درجه بندۍ لومړی ځای لري اولمپیک ته کوالیفای کوي، خو پاکستان چې اتم ځای لري ګډون به یې ستونزمن شي. همداراز نیوزیلند چې نړیواله درجه یې څلورمه ده د اوشنیا له ریجن څخه نشي کوالیفای کېدلی ځکه چې استرالیا دویم نمبر لري او هغه به منتخب شي. امریکا سره له دې چې د ICC په درجه بندۍ کې 18م ځای لري د کوربه هیواد په توګه به مستقیم ګډون کوي او د اروپا له ریجن څخه به د برتانیې ګډ ټیم ګریټ بریټن برخه اخلي. د دې ټیم د جوړېدو لپاره د انګلستان، سکاټلند او آیرلند کرکټ بورډونو په خبرو بوخت دي. د کرکټ دا سیالۍ به د 128 کلونو وروسته یو ځل بیا د اولمپیک رسمي برخه وي چیرې چې د نارینه‌و او ښځینه‌و شپږ ټیمونه برخه اخلي. د ښځینه‌و لوبډلې ټاکل کېدل به د 2026 میلادي کال د T20 جام له لارې ټاکل کېږي. د برتانوي رسنیو د راپورونو له مخې د نړیوالو اولمپیکي سیالیو کمیټه یا IOC او د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د وړاندې شوې تګلارې ملاتړ کړی دی.